زه څنګه دلته کې د شیټرینګ د بره راوخته نو ما د مخ د شیټرینګ تړلو ولته ویل یاره ستاسو چې کوم شیټرینګ دی دا بالکل زما خوښ نه دی تاسو به اوس د دې سره څه کوئ چې زما خوښ نه دی سلامونه ټولو یاران دوستان ته امید کوم چې زما غونډو یاران دوستان به ښه او خوشحاله وي نن چې څنګه سر کې راپاسم تاسو ته ښه پته ده چې زموږ په کور کې د شیټرینګ کار شروع دی مطلب د لنټر تیارې شروع دی د خیر سره موږ په خپل نوي کور باندې لنټر اچو نه دلته کې چې نن کم کسان راغلي و هغوی ځان سره نور د شیټرینګ تختې هم راوړلې نو ما د پیروشه استاد نه تپوس ما ورته ویل څنګه چې لیار کار به کله ختمیږي زه د کوم چې دا ګول ټوپۍ په سر دغه باره چې کوم ولاړ دی د پیروشه استاد دی نو هغه ماته ویل چې نن به ستا شیټرینګ انشاءالله چې نن فاینل چې به ته ورته ګوره او تماشې یې کوه ما ورته ویل بالکل بېغمه شو به زه به د لاندې تماشې هم کوم ویډیوګانې به هم جوړم دلته علي رحمان استاد لګیا و مخامخ چې کوم دغه د اوږدې ډاګې لګي هغې دپاره ډاګې جوړولې دلته کې چې کله تختې ټاکولې ما ورته بالکل دا تختې زما نه دي خوښې ځکه چې تاسو ما له زړې تختې راوړي په کار و چې تاسو نوې تختې راوړئ نو هغوی راپسې غونډه خندانه شنه ما ته ویل په دې کې نه زړې او نوې نه وي بس دلته کې د سیړو لپاره ډاګې ټاک وخلې ما ته ویل چې په دې ځای باندې به د سیړۍ وخیږي بس ما ورته ویل بالکل بېغمه شو خو ماشاءالله تختې وټاک وخلې نو بس تاسو لیدی شئ چې دلته سیړو لپاره کمې تختې وي هغې هم ټاک وخلې پړوی پکې جوړه کړې ما ته ویل چې ته به په دې باندې ښه په ارام سره خیج راخیج دمای پکې جوړه کړه د برن چې ما شیټرینګ ته وکتل نو ماشاءالله ډېر زیات ښکلی او ډېر زیات مزیدار او وار ښکارېدو بیا ورسره ډېره زیاته خواري او ډېر زیات محنت کړی و نو تاسو ما ته په کمنټس کې ووایئ چې یاره شیټرینګ دوی څنګه تړلی او که چېرته په ویډیو باندې نه وي ویډیو سره لایک کړئ مخکې دوستانو سره لازمي شیر کړئ دې ځای نه ورته د بل استاد کېناست او د دې لیول جوړول یې شروع کړل ځکه چې ما ته ویل اوس درله د دې لیول برابرومه چې سار د په دې باندې لنټر اچي چې لیول مکمل برابري استاد ورته بره مور وخت تاسو لیدی شئ چې کله ورته یو طرف ته کیني او کله ورته بل طرف ته تختې اوچتوي او براکوي ځکه چې د دې به اوس لیول وباسي مکمل تور تر دې چې د خیر سره د دې لیول هر څه خو برابر کړه تاسو لیدی شئ بس پکې یو څو تختې هر څه پاتې چې هغې ټک وخل لپاره راوختل بلکې د سیډونو بیمانو را تختې ورکولې نو ما ورته روزانه کار سره خواري وکړئ ځکه د غریبۍ لنټر داسې نه ساله څه مسالې پس دلته کې چې کوم د سیړو شیټرینګ و هغې وتړو ماشاءالله ډېر ښکلې طریقې سره یې وتړو ما ته ویل چې ستا سیړۍ به دننه راشي او بره پې خټه لګول شروع چې کوم غټ غټ چاودي په هغې کې خټه لګول شروع کړل عثمان استاد لګیا او بل ورسره زما خوا کې کشاری ورور ناست چې دوی خټه لګوله ما ته ویل خواري درله ځکه کوم چې د غریبۍ لنټر دی د په مزدورۍ کې پیسې ګټلې دي نو په دې وجه د خواري کوم چې ستا لنټر ښکلی او مزیدار راشي خو ماشاءالله الله پاک دې روغ صحت وله ورکړي چې ډېر زیاته خواري اراده ورسره وکړه نو بس دلته کې به زه خپل ویلاګ ساتم به زموږ په ویلاګز باندې تاسو نوي چینل سره سبسکرایب کړئ ویډیو مخکې شیر کړئ او لایک داسې لازمي کړئ والسلام